د زیمبابوې لوبغاړي غواړي په وړیا ډول هیواد ته کرکټ وکړي چې وده غواړي په وړیا ډول کرکټ ترسره کړي او خپل هیواد لکه د ستوري په شان په نړۍ کې وځلوي. راځو دغه خبر ته. خو که چا یاران ټي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره سبسکرایب کړئ او د ځینې هیوادونو چې زیات ډالر هم اخلي بیا هم د هیواد لپاره لوبې نه کوي. د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو وروسته له هغې پرېکړه کړې ده چې د لوبډلې بشپړ غړیتوب د کرکټ نړیوالې شورا سره لغوه اعلان شو. د جولای په 18مه نیټه په لندن ښار کې د کرکټ نړیوالې شورا په کلنۍ غونډه کې د زیمبابوې په کرکټ بورډ کې د وروستي فساد په تړاو پرېکړه وشوه چې پکې زیمبابوې کرکټ بورډ د هر ډول غړیتوب او له امتیازاتو څخه بې برخې شو. د معلوماتو له مخې د زیمبابوې کرکټ سیاسي مداخلو بودیجې د ناسم استعمال او په دندو کې د غیر مسلکي کسانو د ټاکلو په وجه له منځه ولاړ. اوس نو د زیمبابوې لوبغاړي غواړي چې د 2020 میلادي کال شلوریز نړیوال جام لپاره په غوروي پړاو کې په وړیا ډول د خپل هیواد لپاره لوبې وکړي. دوی په ګډه پرېکړه کړې چې اړتیا شوله جیبه به هم پیسې ورکړي. د دوی دغه عذر او غوښتنه لا هم کرکټ نړیوالې شورا نه ده منلې ځکه چې د زیمبابوې ملي لوبډله له هر ډول کورني او نړیوال کرکټ څخه بې برخې شوې ده او له ډیری پلان شویو سیریزونو څخه هم ووتله. بلخوا د زیمبابوې لوبډله به د افغانستان او بنګلادیش سره په درې اړخیز سیریز کې هم برخه وانخلي. د دې لوبډلې دغه سفر د کرکټ نړیوالې شورا لخوا لغوه اعلان شو او ښایي دغه لوبلړۍ افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دوه اړخیز ترسره شي. اوس نو د کرکټ نړیوالې شورا اعلان کړی دی چې د زیمبابوې لوبډله تر نامعلومه وخته پورې هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ لوبې نشي کولی. بلخوا د زیمبابوې ملي لوبډلې تکړه آلراونډر سکندر رضا وایي د یو څو کسانو د جرم سزا باید زرهاو بلکې په زرګونه خلک باید ونه ویني. د سکندر رضا پر وینا د کرکټ نړیواله شورا د په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي ځکه د یوې بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې سره دا ظلم دی چې ورسره کیږي.